سلامونه دوستان، امید لرم چې روغ او جوړ به یاستئ. ګرانو دوستانو، یو ځل بیا له معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه په یو بل ویډیو کې راغلم. ګرانو دوستانو، لکه څنګه به تاسو د ویډیو په مخ کې تصویر باندې لیدلی وي چې ما په تصویر باندې لیکلی دی چې یوټیوبرانو لپاره یو ښه خبر. نو اوس به دوستانو تاسو سره دا پوښتنه پیدا شي چې د یوټیوبرانو لپاره کوم یو ښه خبر دی. نو دوستانو تاسو سره دغه ویډیو تر پایه پورې وګورئ ترڅو په هر څه باندې پوه شئ. او دوستانو که چیرې تاسو زموږ په چینل کې نوي یاست او تاسو تر اوسه هم معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړئ، نو په ډېر زیات په درنښت باندې هیله کوم دوستانو په د سبسکرایب آپشن دوستانو لاندې ویډیو کې ښکاري په د سبسکرایب باندې کلیک وکړئ دوستانو، او په خوا کې کوم بیل یا د ګنټې نشان چې راوځي په دې باندې کلیک وکړئ او په آل باندې کلیک وکړئ دوستانو. په دې سره به زموږ هر ویډیو تاسو ته په وخت سره در رسیږي. او دوستانو دغه ویډیو در سره لازمي لایک کړئ، دا ویډیو لایک کول ضروري دي. او دوستانو دا ویډیو له نورو سره هم شیر کړئ. نو دوستانو تاسو سره به دا پوښتنه پیدا شي چې د یوټیوبرانو لپاره ښه خبر کوم یو دی. نو را درومو دوستانو تاسو دغه ویډیو تر پایه پورې وګورئ. نو دوستانو په نن ویډیو کې به تاسو ته دا طریقه در وښیم چې څنګه موږ تاسو کولی شو واه یوټیوبران څنګه کولی شي چې هغوی سبسکرایبر کم وي، واچ ټایم کم وي، څنګه کولی شو چې خپل سبسکرایبر او خپل واچ ټایم په فری ډول سره موږ زیات کړو. نو په نن ویډیو کې به تاسو ته همدا طریقه در ښیم چې څنګه کولی شو موږ په ورځ کې ځان دپاره 100-200 سبسکرایبر پیدا کړو، همدارنګه 100-200 ساعته واچ ټایم موږ ځان ته په ورځ کې څنګه پیدا کولی شو. نو دوستانو تاسو را سره دغه ویډیو تر پایه پورې وګورئ. دوستانو هر څه نه مخکې به تاسو ډسکرپشن ته راشئ. که ډسکرپشن تاسو ته نه معلومیږي دا کومه ویډیو چې تاسو اوس مهال ګورئ، دې په دې لیکنه باندې تاسو کلیک وکړئ دوستانو. لاندې چې کومه ذریعه خلاصیږي دې ته ویلی شي ډسکرپشن. دغسې به ما لیکلي وي چې لینک، تاسو به په لینک باندې کلیک وکړئ، تاسو د به یو سایټ خلاص شي. نو دوستانو هلته چې زه تاسو ته 10 فری سبسکرایبر زه په خپله درکوم، او تاسو چې دی کله په دې لینک باندې کلیک کړئ تاسو را درومئ ډایرکټ نیغ چې دی د ټلیګرام یو ګروپ ته را درومئ دوستانو. د ټلیګرام یو ګروپ ته تاسو را درومئ. ټلیګرام ګروپ ته چې راغلی 10 سبسکرایبر چې دی زه درکوم، او هلته چې دی زیات دوستان دي، زیات ملګري دي چې هغوی سبسکرایبر خلکو ته ورکوي. ګوره زه تاسو دلته وښیم، ګوره دلته موږ لیکلي چې د یوټیوب سبسکرایبر، ګوره دلته زیات کسان دي. ګوره دوستانو دوی ټول چې دی که نه یوټیوب لري، او هر یو چې دی 15 ایمنونه لري، او هر یو کس چې دی یو چینل ته چې دی 6 سبسکرایبر وکړي. 10 سبسکرایبر زه هر کس ته په خپله باندې ورکوم. که چېرته کس راشي دلته ګروپ ته راشي نو هغه ته چې دی 10 سبسکرایبر زه ورکوم. همداسې نور دوستان څوک 7 ایمنونه لري، څوک 8 ایمنونه لري. په دې کې تاسو کولی شئ چې ورځ کې چې د خپل چینل لپاره 100 سبسکرایبر هم پیدا کړئ، 200 سبسکرایبر هم په دې ګروپ کې تاسو کولی شئ. په ټلیګرام دې ګروپ کې چې د ورځې ځان لپاره دغه سبسکرایبر تاسو پیدا کړئ، او واچ ټایم هم پیدا کولی شئ، ځکه موږ دې ته یو شمېر شرایط ټاکلي دي چې 2 منټه به ویډیو ګورئ، او سبسکرایب او په آل باندې به کلیک کوئ، او ویډیو به لایک کوئ. دغه شرایط دي. مثلا 2 منټه به د کس ویډیو ګورئ، همدارنګه سبسکرایب په آل باندې کلیک کول، او همدارنګه د ویډیو لایک کول. نو دغه شرایط موږ هم ورته برابر کړي دي.